د پاکستان د ریاستي ټلویزیون په ضد دغه چغې د ثوابۍ راپارېدلي مظاهرین وخی د وړوکي اختر په دوهمه ورځ د پاکستان د سرکاري ټلویزیون نه په نشر شوې یوه مشاعره کې یو اردو ژبې شاعر پښتنو پسې پچموزې کړې وې ملنډې پې وهلې وې چې د دې په ضد باندې په ګرد هیواد کې د احتجاجونو لړۍ پیل شوې ده. نن په ثوابۍ کې په پی ټي وي د پښتنو د شوي سپکاوي په ضد یوه درنه احتجاجي مظاهره او لاریون شوی دی. په دغه احتجاج کې لیکوالو، شاعرانو، ادیبانو، د مدني ټولنې غړو او سیاسي فعالینو په ګڼ شمېر کې برخه اخیسته او هغوی چغې وهلې چې د پاکستان په ریاستي ټلویزیون دې پښتنو ته نور سپک نظر کول بند کړل شي. موږ پورې یو ډرامه شروع ده، موږ پښتون ډېر رسوا کړو. پښتون قوم د غیرت، د پښتون قوم د عزت خبره ده. د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ زنانه غړي میرمن معراج همایون هم چې د احتجاج کې برخه لرله وایي موږ راوځو چې دا موږ سره تاسو څه کوئ؟ هم جنګوئ، هم رانه خودکش جوړوئ، وسله راله راکوئ، تعلیم ته هم نه پرېږدئ، مزدورۍ ته هم نه پرېږدئ، خپل خیر ښېګړې ته هم نه پرېږدئ، په دریو څو کې هم تقسیم کړي یو ځای کېدو ته موږ نه پرېږدئ او بیا راپسې ټوکې په موزم راکوي. نو دا د کوم قسم انصاف دی؟ د پی ټي وي په ضد راپورته شوي مظاهرین د مختلفو بازارونو نه په تېرېدلو د ثوابۍ د ډیپټي کمشنر دفتر ته ورغلل او هغه ته یې هم خپل احتجاج ریکارډ کړ. ډیپټي کمشنر د مظاهرې برخوالو ته باور ورکړو چې د هغوی جذبات او احساسات به تر متعلقه چارواکو ضرور ورسوي. د پښتو وتلی لیکوال ښاغلی نورالامین یوسفزی چې په دغه احتجاج کې په خپله شریکو وایي دا واقعه صرف یوه واقعه نه ده. دې له خلک داسې د حادثې غوندې نوم ورکوي چې دا ګنې داسې غلطي شوې ده. دا غلطي نه ده، دا باقاعده غلطي ده او دا یو ځل نه دي شوي. په پنجاب ټلویزیون باندې احمد شاه ابدالي ته ډاکو ویلې شوي دي. د پاکستان د ټیکس بک بورډ نه چې کوم دی نو ملک کالو خان ته ډاکو او غل ویلې شوي دي. یو دوره میچې ورکوم، یو دوره سپېڅلی کوم چې د زرګونو کالو تاریخي روایات لري، چې د پښتونولۍ په شکل کې یو نظام لري. هغه قوم پسې دی ځکه سپکې کوي چې دی وایي چې د دی دا پښتونولي، د دی دا اتلان موږ دی د غله کړو، د دی نه دا روایات موږ لرې کړو او دی بیا موږ د پپېټ په شکل کې استعمال کړو. عزیز مانیروال چې د پښتو یو وتلی او پیژندلی شاعر دی، هغه هم په دغه مظاهرینو کې شامل و. خپلو خبرو کې وایي موږ دا وایو، دا غواړو چې په دې ملک کې کوم قومونه اوسېږي د دې په شا باندې خپل خپل تاریخونه دي، خپلې ژبې دي. نو موږ وایو چې دا قومونه دي هغسې د برابري په بنیاد وساتلی شي. د دوی چې کوم حقوق دي هغه د دوی له ورکړی شي او دا قسم دا چې کوم ناولی حرکت شوی دی دا چې بیا ونه شي او دا چې چا کړی دی چې هغوی لا دې پوره سزا ورکړي، هغوی دې ډسمس کړي. د دغه احتجاجي مظاهرې تنظیمونکي ښاغلي هارون ډیوه ریډیو ته داسې وویل دا د یو فرد سپکاوی نه دی، دا د ټول قوم سپکاوی دی. 6 کروڑه پښتاني د هغوی ته روایاتو ته، هغه کلچر ته، د ټول څیزونو ته ته دی پورې ټوکې مذاق کې. په دغه احتجاج کې ځینو هغه مشرانو او کروندګرو هم برخه لرله چې ویل یې ټي وي نه ګوري، خو چې خبر شوي چې د پاکستان سرکاري ټي وي د پښتنو سپکاوی کړی نو دا د زغم نه بهر ده او په دې سخته ګرمۍ کې د خپل قام په ننګ احتجاج کوي. فاروق فراق، وایس اف امریکا، ډیوا.